پاکستاني پولیسو پېښور ښار کې یو افغان کډوال سخت وهلی او بربنډه ویډیو ترې کړې چې یا د ویډیو ټولنیزو رسنیو کې تر خپرېدو وروسته د افغانانو او د کوزې پښتونخوا د پښتنو سخت غبرګونونه راپارولي دي. د معلوماتو له مخې پاکستاني پولیسو چې په کوم ځوان تشدد کړی رفیع الله نومیږي چې په امیر مشهور دی او د ننګرهار ولایت اصلي اوسېدونکی دی خو اوس مهال په پېښور کې کډوال دی. د دغه افغان کډوال د کورنۍ غړي وایي چې د پېښور تحقال سیمې پولیسو له اجازې او ښځینه پولیسو پرته لومړی د دوی پر کور برید وکړ او د کورنۍ پر غړو یې د تشدد وروسته امیر نومی ځوان له ځانه سره یوړ. دوی وایي پولیس د امیر د فیسبوک پر یوه ویډیو غوسه شوي وو چې سزا یې د دوی ټولې کورنۍ ته ورکړل شوه او امیر هم تر سخت تشدد وروسته بربنډ کړل شوی او ویډیو ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده. ټولنیزو رسنیو کې د کوزې پښتونخوا پښتنو هم د پاکستاني پولیسو یاد عمل د ټولو انساني او بشري حقونو خلاف عمل ګڼلی او پر وړاندې یې لاریونونه پیل کړي دي. د دې معافي غواړم، زما د توبې، زما د پلار د توبې، زما د نیکه د توبې. دې پیښې افغانان هم ډېر غوسه کړي او د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت څخه غواړي چې یا د پیښه دې په جدي توګه وڅېړي. د افغانستان خلک هم باید په دې باندې پوه شي او باید غږ پورته کړي چې د دوی فقر یا د دوی غریبي یا د دوی بېوزلي او د دوی مهاجرت د دې دلیل نه شي کېدای چې دوی د دوی په اساسي انساني حقونو باندې دي هر څوک خېټه واچي. موږ له امو تر مرګلۍ په ټولو افغانانو غږ کوو چې د پنجابي اسټبلیشمنټ په مقابل کې ودرېږي، راپورته شي. موږ یې غندو او د هغه باید پوښتنه وشي، نړیواله ټولنه باندې غږ کوو چې د هغه کس پوښتنه وکړي ځکه چې مدني فعالیت آزاد دی. ټولنیزو رسنیو کې د کوزې پښتونخوا پښتنو هم د پاکستاني پولیسو یاد عمل د ټولو انساني او بشري حقونو خلاف عمل ګڼلی او پر وړاندې یې لاریونونه پیل کړي دي. زموږ د پولیس ډپارټمنټ سب افسرانو چې پکې ایس ایچ او او هغې سره کومه ملګري نور ملوث وو هغې د پښتون معاشرې د عزت جنازې چوتې کړې. په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ چارواکو هم زاویه نیوز سره په خبرو کې ومنله چې د پاکستاني پولیسو له لوري د یو افغان کډوال سره سخت وحشت شوی. دوی وایي پاکستاني پولیسو د دومره ستر وحشت او جنایت جرأت ځکه کړی چې امیر افغان کډوال و. نوموړي زیاته کړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت او پېښور کې قونسلګري یا د موضوع په جدي توګه څېړي. د دې خلکو چې زه د مهاجر دی د پښتنو څوک چې کوم شکل باندې دي چې بالکل تاسو سره زه موافق یم. په تاړه کې د وهلو حق هم نه لرو په دې ارتباط باندې چې تا په دې باندې دا تا په وهلې دی او بیا دې یو شیان اچولي دي. د چارو کارپوهان وایي که حکومت پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په اړه پس دریځ ولري وروسته تر بلې به یادو هیوادونو کې د افغانانو ژوند له ستونزو سره مخ شي.